د طالبانو چین او پاکستان ګډه ناسته ده چې متقي پاکستاني استازي ته څه ویلي او پاکستان ولې طالبان بدناموي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د ستونزو پر مهال د رسنیزو څرګندونو پر ځای له ډیپلوماټیکو لارو کار واخلي. نوموړي دا غوښتنه د افغانستان لپاره د دغه هیواد له ځانګړي استازي آصف علي دراني څخه د روسي فدراتیو په تاتارستان جمهوریت کې د لیدنې پر مهال کړې. د متقي مرستیال بیان حافظ ضیا احمد تکل ویلي چې هغه او آصف دراني د افغانستان په اړه د ماسکو فارمټ د 15مې غونډې په څنډه کې سره لیدلي دي. د سرچینې په وینا د دغې لیدنې پر مهال د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي هم موجود و. ویل شوي چې هغه د طالبانو د رژیم او پاکستان اړیکې ستایلي او د خبرو له لارې د دوی د ستونزو پر هواري ټینګار کړی دی. په وروستیو کې د طالبانو د رژیم او پاکستان ترمنځ رسنیزې ناندرۍ بیا زیاتې شوي دي. پاکستان ادعا لري چې مخالفې ډلې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه یې پر ضد بریدونه سمبالوي، خو د طالبانو رژیم دا ادعاوې بې اساسه بولي. شنونکي وایي دا چې د وروستیو کې پر پاکستان د غربي هیوادونو ډالر بند شوي، نو اوس په دې ډول ادعاو سره غواړي د پخوا په شان بیا پیسې او مرستې ترلاسه کړي، خو غرب اوس د پاکستان په منافقت او دوه مخۍ پوه شوی دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.